السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، بیا هم عبدالله مخلص یم د افغان سټوډیو له چینل څخه په ډیر زیات او خوندوره او نوې ویډیو کې ملګرو له تاسو سره راغلی یم. هغه دا ملګرو چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل واتساپ نمبر د نور ملګرو څخه پټ کړو. یعنې موږ د خپل واتساپ نمبر پټ کړو چې نور ملګري هیڅ نشي کولی چې زموږ نمبر پیدا کړي. نو ګرانو ملګرو، راځئ دا طریقه تاسو ته په ویډیو کې وښیم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه له تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که مو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زما چینل ته سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو لپاره ملګرو تاسو د سبسکرایب بټن ګورئ ملګرو، په ده باندې کلیک وکړئ. ملګرو په ده باندې چې کله کلیک وکړو خواته ګنټې نشان ګورئ ملګرو، په ده باندې لازمي کلیک وکړئ او فعال باندې ملګرو کلیک وکړئ. دا سر ګورئ ملګرو، ویډیو لازمي لایک کړئ په لایک. او راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کړو. هغه لپاره ملګرو تاسو راځئ خپل واتساپ ته ملګرو چې کله راغلئ تاسو به د درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. سیټینګ ته هلته په سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ ملګرو. دلته په اکاونټس باندې کلیک وکړئ ملګرو. تاسو بیا په سر اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو راسئ اباوټ باندې به کلیک وکړئ. دا اباوټ نشان ګورئ ملګرو تاسو. دلته ملګرو اوس دا ملګرو سر دی ایبری وان ملګرو. دا ایبری وان چې دا ملګرو دا وایي دا مثال معنا دا ده ملګرو چې موږ واتساپ نمبر د هر څوک وګوري. او دا منځ والا ګورئ ملګرو، دا دویم نشان مای کنټس ملګرو، دا د ملګرو خاص د موږ ملګري دی وګوري چې موږ سره کوم په واتساپ کې دي. او دا دریم چې ده ملګرو، دا دریم اپشن چې ده ملګرو دا وایي چې تر بند دي شي ملګرو. نو زه به بند کړم. اوس ملګرو زما د واتساپ نمبر بند شو ملګرو. نو اوس هیڅوک نشي کولی چې زما واتساپ نمبر وګوري. یعنې زموږ چې زه چاته اوس میسیج وکړم ملګرو، نو زما چې کوم نمبر واتساپ جوړي نوم واتساپ جوړي هغه نوم به ملګرو ورته ښکاروي، خو زما نمبر به نه وي پکې. نو دا ډېره خوندوره ویډیو وه. هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. ویډیو نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ او چینل ته لازمي سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله